د شریعت په رڼا کې د لرې خوړل څنګه دي. ګورئ عزتمنو، څو کسانو به په دې باره کې ټلیفونونه راکړي، وایي موږ دلته سره بند دي، څوک وایي خوړل یې جایز دي، څوک وایي یا مکروه دي. په لرې خوړلو کې هېڅ مشکل نشته، هېڅ ستونزه کې نشته. او زما په غوښو کې در غوښو کې هم دا لرې خوړ بالکل یې خوړلی شي. زموږ ټولو فتاواو دا لیکلي دي، زبنوني ټاون فتوا ده، فتاوا رحمیه ده، بلکې زموږ ټولو کتابونو چې په پسه کې اووه شیان حرام یا مکروه تحریمي لیکلي دي، په هغه اووه شیانو کې لرې نشته. که څوک وایي چې مکروه دي، د هغه سره هېڅ دلیل او ثبوت نشته. هغه اووه شیان څه دي؟ مرغړي او خایې، مثانه او کم ترخې چې په حیوان کې دي هغه، او دم مسفوح یعنی هغه بهیدونکې وینه چې کوم څه حلال کې هغه وینه چې وبهیږي، او د بولو ځای یا د غټو بولو ځای که د نر وي که ماده وي، دغه اووه شیان چې دي په د دې خوړل نه دي جایز. نور چې په پسه کې هر څه دي د هغه خوړل جایز دي. فتاوا رحمیه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 1 دغسې در مختار جلد نمبر 4 صفحه نمبر 104 بالکل عزتمنو خوړلی شي.